د افغان مهاجرینو لپاره یو خوشحالي خبر دا دی چې خیبر پښتونخوا حکومت یو قرارداد تیار کړی دی. پر هغه قرارداد کې دوه مطالبې دي. یو مطالبه به خیبر پښتونخوا حکومت دا کوي د وفاق نه چې کوم مهاجرینو لیږلو سلسله ده دا دې ودرولی شي او په پاکستان کې مهاجرینو ته د پاتې کېدو دپاره نور وخت ورکړی شي، یعنې د دوی په قیام کې دې توسیع وکړی شي. دویم مطالبه دا ده چې کوم د دهشتګردۍ په معامله باندې خیبر پښتونخوا حکومت د افغانستان سره مذاکرات کول غواړي. دغه مذاکرات دپاره وفاق نه یو ځل بیا به مطالبه کیږي چې وفاق ټیوارز پیش کړي او بیا خیبر پښتونخوا حکومت خپل جرګه یا ډیلیګیشن کابل ته ولیږي او په دې اړه باندې مذاکرات وشي. بل طرف ته د دواړو ملکونو ترمنځ وفود په سطح تبادلې هم شوي دي. د پاکستان وفد افغانستان ته تللی دی، صادق خان په مشرۍ کې. د افغانستان وفد د افغان وزیر تجارت نورالدین عزیزي په مشرۍ کې پاکستان ته راغلی دی. په افغانستان کې چې کوم مذاکرات روان دي په هغې کې د دهشتګردۍ باندې خبرې کیږي چې څنګه به افغانستان حکومت د افغان خوره پاکستان خلاف استعمال نه ودروي او څنګه به دواړو ملکونو کې امن راځي. په دې باندې غور و فکر کیږي. که چېرته دا مذاکرات کامیاب شو دې نه بعد به بیا اسحاقدار هم د دویم پړاو کې د افغانستان دوره کوي. دغه شان پاکستان کې چې کوم مذاکرات روان دي کې تجارت باندې خبرې کیږي چې دواړو ملکونو ترمنځ روان تجارت نه صرف محفوظ جوړ کړی شي بلکې دا نور هم سیوا کړی شي. د افغانستان تجارت زیات انحصار چې کوم دی هغه پاکستان باندې دی. دغه ټرانزیټ ټریډ باندې به هم خبرې اترې کیږي. که چېرته دغه مذاکرات کامیاب شو نو د دې به دواړو ملکونو ته فایده میلاویږي او فایده به دا چې پاکستان کې به امن راشي. د افغانستان خاوره به د دهشتګردۍ لپاره پاکستان خلاف نه استعمالیږي. دې سره سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت هم سیوا شي او درېیمه غټه فایده به افغان کډوالو ته میلو شي کوم چې اوس د ملک نه لیږلی کیږي نو دوی ته به واپسې تلو کې توسیع میلو شي، یعنې دوی به زیات قیام پاکستان کې نور کولی شي او د یو سیستم په ذریعه به دوی بیا واپس لیږلی شي.